Emil Khan Moment, known as Emil Shah, was Afghan Pashtun national hero, a warrior, a leader, a commander who fought against Mughal army in 1670s. He was close companion of Khoshal Khan Khattak. He was the only Moment leader who established his rule in the region and issued currency called Emil Shah. Under his leadership, five major battles were fought against Mughal Empire. One of his battles, called Ali Masjid in 1672, and with help of Darya Khan Afridi, Afghan Pashtun army killed 40,000 Mughal and captured 20,000. During that time, a Mughal governor soldier dishonored a Pashtun girl, and it made Afghan Pashtuns angry, which resulted in tribes such as Afridi, Shinwari, Safi, and Moment united, and they first executed the governor and also defeated Hassan Beg, Faujar of Konark. He was unfortunately poisoned and later died, and he is now buried in Afghanistan in Nangarhar area. In this video, Bachaji is visiting his graveyard and speaks to the local people. شروع د پاک الله په پاک او لوی نوم کرانا د پیروي د محمد ده صلی الله علیه و آله وسلم ګڼنشته په جهان بل رڼا قدرمنو دا د یو تاریخي ادیره دا دارنګ یو ادیره ده چې دلته د پښتنو د ټولو نه لوی اتل ایمل خان بابا پروت دی. ایمل خان بابا چې یو وخت کې زما په خیال چې د پښتنو د ټولو نه لوی اتل لیډر و. دا د خوشحال خان بابا د وخت خبره ده. ایمل خان مومن دلته ښخ دی او دا چې کوم غر تاسو ته ښکاري دې ته دولتي غر هم وایي، کوه دولت، او د سمسو غر ورته هم وایي. دلته کې دې غر باندې ډېر یادګاري او ډېر هغه ګارې چې پښتانه ورته وایي، دلته کې هغه ګارې هم دي. اوس د ایمل خان بابا دا مزار چې دی نو دا مونږ راغلی یو دلته کې د درنو پښتنو لیکوالانو چې دا ما سره کم لیکوالان دي دی د ایمل خان بابا مزار له راوښتیم. څه موده مخکې مونږ دلته کې په پېښور کې په دې لوی اتل باندې یو سیمینار هم کړی او بیا یو کتاب هم ما مرتب کو، دوه غیرتیان، هغې کې هم د ایمل خان بابا دغه سیمینار ذکر دی. دا هغه تاریخي مزار دی چې یو وخت کې زه د لیدو ډېر ارمان یم او تا ارمان زما په زړه کې و چې زه د ایمل خان بابا په دې یادګاري سلي باندې یو د یور وایس ټي وي دپاره یو دروند او لوی پروګرام جوړ کړم. نن هغه ورځ الله پاک راوسته چې د پښتنو په دې لوی اتل باندې مونږ راغو او په ډېرو کندو کپرو لارو راغو. رښتیا خبره دا ده چې په ډېرو کندو کپرو لارو راغو او دا د لوی غر په منځ کې لمنو کې پروت د ایمل خان بابا دا مزار. نو راځئ چې دلته کې ما سره کم نوموړي مشران راغلي دي چې د هغوی نه د ایمل خان بابا د ژوند او خدماتو په هکله خبرې وورو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
ملګرو ما سره یو ډیر اهم کتاب په لاس کې دی ایمل خان بابا تحقیقي او تنقیدي جایزه دا کتاب چې چا لیکلی دی د دې کتاب محقق او مصنف استاد مراد لایق صاحب ما سره دلته ولاړ دی دا یو ډیر د معلوماتو ډک کتاب دی او دا کتاب ما ته دا ښکاري چې وخت لږ نایاب هم دی بهرحال موږ دا کوشش کړی چې د مدار باندې پروګرام ریکارډ کوو چې چا پې لوی کار بره پښتونخوا کې نه افغانستان کې کړی چې هم ځان سره راولو نو استاد لایق دلته کې موږ سره دی لایق صاحب سره څه خبرې کوم څنګه یې لایق صاحب ښه شکر دی ډېر من قدرمن پاچاجي د ایمل خان بابا د ژوند په هکله راته لږ څه ووایه مختصر مننه پاچاجي ایمل خان بابا دا خو لکه په اصل باندې مومند و بیا په مومند کې کوکوزیه و د دې هزارنه او د دې چکنور دا ټول خلک په لویه کې یو خلک دي دوی یو قوم دی یوه قبیله ده ایمل خان بابا تقریبا د خوشحال خان همعصر او دا د مغولو په خلاف باندې دا هغه شخصیت دی چې دا راجګ شو د مغولو په خلاف خپله پښتني مبارزه اعلان کړله او د مغول هغه وخت چې د مغولو نه ټول پښتانه تنګ وو د ډېرې دغه کړي در په در کړي وو نو همدغه شخص و چې د پښتانه په ځان باندې راټول کړل او د مغولو خلاف مبارزه یې پیل کړله د هغوی په کاروانونو یې بریدونه پیل کړله کله چې بیا مغولو ته دا معلومات وشو چې دا زموږ په کاروانونو باندې څوک حملې کوي هغوی د دغه معلومات وکړو بیا مغول راپاڅېدل د ایمل خان مومند کور یې وسوځو دغه واقعه د ده کور چېرته و د ده کور دلته دا پخوا ټوله یوه سیمه وه دا چکنور هم دی او هغه غاړه ازارنو هم دی پخوانی نوم یې امانکوټ دی دغه دواړه لارې ده په دې موقعیت ځکه چې دلته هم پاتې شوی دی هلته هم پاتې شوی دی دا چې کله بیا راپورته شو هغه ولسونه په ده باندې یو ځای شولو بیا جان محمد په نوم باندې یو د وخت یو لوی عالم سړی و هغه دته د مشرولۍ پټکی ورپه سر کړ دا تقریبا 1999 کال و 1999 کال و چې د هغه مشر یې که د قوم بیا مغولي تاریخونه دا لیکي چې د هغه شخص دی چې د په خپله باچا و یعنې خپله سیکۍ وه خپله روپۍ ایجاد کړې خپلې سیکۍ وه او د پښتونخوا باچا و د دې سیمې پښتونخوا دا تقریبا د لغمان نه واخله تر میچنۍ پورې او داسې دا کونړون نه واخله تر وزیرستانه پورې دا ټوله سیمه باندې د ده بادشاهت و نو مغول همغه و چې بیا راپاڅېد د کور یې وسوځو دغه پېښه خوشحال خان خټک هم په یو شعر کې ویلې ده چې پورې په خونه د ایمل خان شو فصول د سولې خانان شو دا اور که ونه مړ دا زنارې وهم په وار پورې په درست افغان شو نو همغه و چې دا خلک ولسونه راټول شولو او د ایمل خان بابا خپل مشر انتخاب کړو او دا بیا مشر شو د ده دغه مشرولي لکه تاسو چې وختي ویل خپله پیسه ایجاد کړه په خطبو کې به د ده نوم اخیستل کېده په خطبو کې مسجدونو کې جوماتونو کې نو دا د خپل وخت یو ډېره عظیمه هستي تېره شوې ده په خپله خوشحال خان خټک هم دته ډېر عقیدت درلوده ځکه چې دا کله بادشاه شو دلته د دې ځای نه کوز یو کلی دی چې موږ ورته شاکوټ ویو دا شاکوټ اصلا د ده هلته د خپل د بادشاهي ځای دا په شاکوټ باندې او شاکوټ مطلب هم دا دی د باچا د باچاحت ځای دی نو ده بیا هغه وخت سره درویزه افریدي په نوم باندې او د دریا خان افریدي چې د خپل یو ښه تکړه سپه سالار و هغه خوشحال خان پسې ولېږل ځکه چې هغه وخت خوشحال خان هم د مغولو نه زړه چاودی او راغلی او په کور ناست و نو هغه بیا یو شعر ویلی دی که څه هم خوشحال خټک د وخت حاکمانو نه د هغه وخت حاکمانو نه زړه چاودی و ځکه چې په یو شعر کې د اورنګزیب خلاف ویلی دی چې اطاعت د اولو الامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانې په زړه کافر دی خو د دغه زمن کې چې بیا درویزه افریدي او دریا خان افریدي ورسیږي د ایمل خان د لورې له سوال جواب وړو چې ته دلته راشه موږ سره حاضر شه نو خوشحال بابا دغه واقعیت په یو شعري کیفیت د باندې غلبه شوی دی او هغه شعر یې ویلی دی چې د یوه بادشاه په حکم شوم آګاه امر نهې مې قبول دی د بادشاه یا مهدي یا عیسی چې راښکاره شوې په جهان د غلغله وشوه ناګاه او د مهدي او د عیسی په وړاندې هیڅ دي هم د دجال واړه سپاه او خیرآباد لره دې رایشي لښکرې چې احوال د غلیمانو شي تباه او چې خیبر لره معبولې قضا کېږي ډېر کارونه په دا ملک د خیرخوا او دریا خان درویزه دواړه په حضور دي
گویا زه هم په حضور یم د درګاه. یعنې خوشحال بابا د ده هغه ځای ته د درګاه خطاب کړی دی. او درګاه لکه په اوس وخت کې هم او په پخوا وختونو کې هم یو دروند ځای ته، یو غټ ځای ته، استانې ته به یې درګاه ویل کېده. نو دا هغه حقیقت هم و، د خوشحال خټک هغه عقیدت هم و چې ایمل خان ته یې ډېر عقیدت درلوده او د ده هغه بادشاهي په خپله خوشحال خان هم تسلیم کړې وه. نو دا یقینا ډېره یوه لویه هستي وه پاچاجي چې د مغولو سره خپله مبارزه یې توده او د تاترې په کنډاونو کې ورته جګړه. او ایمل خان بابا نورې جګړې دغه اولنۍ مشهور جنګ چې مغولو سره دغه اوسنی تورخم په جنګونو یې خبرې کوو، په جنګونو کم لوی لوی جنګونه کړي دي ایمل خان بابا؟ ایمل خان بابا د خیبر جنګ چې یادېږي په تاریخ کې، دغه جنګ په اوسني تورخم کې شوی دی. علي مسجد سره نه، دا اوسنی تورخم چې په کوم ځای کې دی په همدغه ځای کې شوی دی. په کړپه کې جنګ کړی دی، په خاپخ کې جنګ کړی دی، په ګنداو کې جنګ کړی. دغه مشهور جنګونه دي. او د دې نه وروسته د علي مسجد یو جنګ و که نه؟ همغه د خیبر په نوم دی پاچاجي و. هغه اصلا دغه تورخم هغه جنګ کې خو تقریبا 40,000 مغولو سره د جنګ کړی و. مغولو او هغه محمد امین خان تر دې حده پورې چې د هغه خپل خاندان هم پکې تباه شول، او خان او اسونه او فیلان دا ټول ختم شوي. دا د پښتنو یو باچا و، ډېر لوی هستي وه، ډېر ناپرسانه غوندې نه دی پروت. ولې نه پاچاجي دا خو زموږ یو لویه بدقسمتي ده چې زموږ په دې خاوره کې داسې لوی لوی اتلان دي. تر اوسه پورې د دې سیمې خپل خلک هم د هغوی نه خبر نه دي. تاسو دا وکتل دې نه مخکې د ملا صاحب ځای ته راغللی، تر ننه پورې د ایمل خان غوندې شخصیت، د ملا صاحب چکنور غوندې شخصیت، هغې نه دا خلک د هغوی د شخصیاتونه، د هغوی د کارنامو نه خلک تر اوسه بې خبره دي. دا په اول ځل زه راغلم تقریبا د 1404 هجري شمسي کال کې. هماغه موږ د ایمل په نوم باندې یوه مجله چلوله، خو بیا د هغې نه وروسته چې موږ د ده په نوم باندې لیکنې وکړلې، نو د دې سیمې د هزارنه او د سیمې یو کس و زیری مومند، بیا هغه راپاڅېد او هغه ځینې ملګري ځان څخه غاړه کړل او دغه مزار یې تر دې حده پورې یو څه جوړ کړو. دا ارته دا چاردیوالي هغه تاو کړې ده. او دا چې چاردیوالي فکر کوم چې هغه نه مخکې یو بل چا کړې وه، او دا د مزار دغه چې دا جوړونه شوې دا زیري مومند کړې ده. نو په دې باندې څه ګمبد دا رنګ څوک نشته چې جوړه شي که نه پرېږدي نه حکومتونه دولتونه شوي وو. هغه وخت سره موږ د هغه وخت یو لوړپوړی چارواکي و، هغه سره خبره کړې وه، مطلب رسولې وه هغه ته دا خبره. هغه د دې دغه هم ورکړې وه په یو غونډه کې چې د مزار جوړونه زه په خپل لګښت باندې کوم. خو دا ده چې بس وخت سره هغه شخص ته بیا رسایي ونه شوله او تر دې وخته پورې دا مزار یې همداسې جوړ نه دی. مطلب په داسې حالت کې دی چې دې باندې باید یو تعمیر جوړ شوی، یوه وداني جوړ شوی وي، یوه ګمبزه جوړه وي، او سره ضمن کې نور شیان چې ضروري وي لکه یو دغه وي کتابتون وي. او کتابتون وي لکه څنګه چې هلته کې د رحمان بابا کمپلیکس دی یا د خوشحال بابا دی یا د حمزه بابا. همداسې میرویس چکنوري صاحب د دې چکنور کلي د سناتور صاحب غلام چکنوري صاحب زوی غلام نبي چکنوري صاحب دا زوی را سره ولاړ دی. د ده هم دې کلي کې ماشومتوب تېر شو، دلته ژوند دې تېر شوی ده. څنګه یې میرویس صاحب؟ الله احسان دی، خوشحاله اوسه. جوخت هم دغه کور دی. هلکتوب کې تاسو ته دا پته و چې دا د ایمل خان بابا مزار دی؟ دا خو راته معلومه وه، او ځکه چې یو زمانه کې، البته هغه زمانه ما ته یاده نه ده چې دلته ادیبان راغلي وو، الفت صاحب، رښتین صاحب او دغه نور څه ادیبان راغلي وو، زما پلار را بللي وو. دلته یو څه وړه غوندې غونډه شوې وه، دا ډېره پخوانۍ ده، دا شاید د 80 کالو به وي یا دغه شانتې لږ ډېر. نو خو البته راغلی یم او دا نوم سره موږ اشنا وو، او د ایمل خان بابا قبر دی ویلي. نو دې نه خو دې هدیرې ته څه نوم اخلي؟ دا د سمڅو د کلي هدیره په نوم باندې یادېږي، مستقل نوم نه لري. زه کوشش کوم چې د سمڅو باندې مې یو پروګرام، یو خپرونه، دا مې یو یادګاري دغه دي که نه، انشاءالله په هغې خبرې نه کوو. دا راته ووایه دې نه علاوه دلته کې نور څوک راغلي وي ستاسو په خیال؟ لکه مخکې چې تاسو هم د افسوس ښکاره کوو، او استاد مراد لایق صاحب هم د افسوس ښکاره کړي چې څه چې په کار دي هغه شانتې نه دي شوي. او دا دلته چې د دې لوی غره په لمن کې چې کوم یو لوی مؤمن، یو لوی مسلم، یو لوی افغان، یو لوی غازی پروت دی، دا شانتې د افغانستان په مختلف ځایونو کې داسې تاریخي شخصیات دي چې د هغوی بعضو تاریخ خو لا پسې ورک دی. دوی خو څه ناڅه که ټول معلوم نه دی، نو
ورک هم ډېر دی پوره د دوی تاریخ نه دی معلوم چې سړی بادشاه وي نو عقلا د هغه متعلق باید ډېر معلومات وي نو د هغوی دوی متعلق داسې لکه پښتانه د خپلو اتلانو قدر نه کوي ډېر نه کوي قدر خو یې کوي خو څنګه چې په کار دی کما حق هو هغسې نه دي شوي اکثر نه دي شوي او په دې کې زیاتره ملامتي البته ضرور د مشرانو راځي نو ما او تا او د رڼا ملګرو خو یې پښتونخوا کې یو سیمینار کړی یو سیمینار کړی او ډېر لوی سیمینار هم کړی بیا د دوه غیرتیان په نوم هم یو کتاب هم چاپ کړو ښه دا راته ووایه چې دې هدیره کې دې علاقه کې نور کم کم اتلان پراته دي داسې په ګوته په ما ته خاص معلوم نه دي چې داسې یاد یې کړمه او شاید چې اورېدلي هم نه دي نه مې کله چې د تاریخ پاڼې اړوم مورخ نه یم خو شوق کوم او باید سړی یو څه ناڅه معلومات ولري خو او نه مې د چا نه تر اوسه اورېدلي دي چې داسې کسان چې داسې په دغه طریقه باندې یاد شي دې چې دا هزارې نه و نو دلته څنګه ښخ شولو خو دوی خو ویلې مخکې هغه دوی ویل شاکوټ یاد کړه اوس په عام طور سره شاکوټۍ یادېږي او هلته اوسېده شاه پاچا ته وي او کوټ ځای ته وي د هغوی ځای نو هلته اوسېده نو چې هلته راغلی و دا پایتخت نو ضرور ده چې د ارزانو نه بلته راغلي زما په خیال چې بیا به یې دلته دا غیر چاپېره ځکه چې خلک خپله خانداني هدیره کې ښخېږي که نه نو زما په خیال چې دا نور قبرونه به هم د ده د خاندان قبرونه وي داسې ډېره ثابته ده ماته نه ده او شاید چې زیاتره به دور به په همغه ازانو کې په ایمل کوټ کې یا امان کوټ کې یا اوسنۍ هزارناو کې هلته به یې دلته د چا څه نه دي ویلي نه د هغوی مړي دلته راځي بلکې هملته یې دفن کوي ملګرو دا یو کتاب دی مومند د تاریخ په اوږدو کې دا رفیع الله انتظار صاحب زموږ یو شاعر او ادیب ملګری د لیکلي دي دې کې هم د ایمل خان مومند ذکر دی انتظار صاحب د ایمل خان بابا په هکله راته څه ووایه دلته د نورو وروڼو او د دوی قبرونه شته او دلته د باور خان بابا قبر هم دی چې هغه د ستر او میړني اتل غازي ایمل خان ورور دی او په دې هکله همدې هدیره کې او همدغه هدیره کې دی لیکوالانو شاعرانو خو په دې اړه باندې تحقیقونه او څېړنې کړي دي لکه یو شاعر وایي چې د جبر ظلمتونو ته مشالو په همت د خپلو لړو غرونو سیالو چې د جنگ پر میدان ټیټ نه و مغول ته د خپل دور ایمل خان و یا خوشحالو نو وړاندې په یادونه وشو چې د مغولو سره سترې مبارزې کړي او دا د پښتنو یو ستر اتل او غازي و حاجي صاحب څنګه یې څه نامه دی دا حاجي صاحب تاویز خان لالپروال تاویز خان لالپروال ته تا پې او څه لیکلي دي که نه د شعر په ژبه او د شعر په ژبه وي خو مختصر به راټولو شعر خو ډېر اوږد دی اول خو په یو څلور بیتي باندې شروع کوو چې زموږ د قافلو مخې ته څوک درېدیا نه شو زموږ د قافلو مخې ته څوک درېدیا نه شو افسوس چې د دستار سړي مو لاړه تار په تار شو او هغوی چې په خپل دین وطن ملت باندې مینو هغه د ننګ سرونه نن د همدې وطن نظار شو ملګرو دا و د ایمل خان بابا په مزار زموږ یو خپرونه د ایمل خان بابا با ژوند او د په خدمات او کارنامو ډېرې اوږدې خبرې کېدی شي او ماته چې دا کم مشران راغلي دی په هم ډېرې خبرې کولی شي زموږ د پروګرام وخت هم کم دی او بل د هدیره هم ډېره لرې ده د غرونو په لمنه کې ما تاسو ته دا د لوی غر په لمنه کې هدیره ده به هر حال زموږ د یورویس ټي وي لندن کوشش هم دا دی چې هغه چا ته ورسو په هغه چا پروګرامونه وکړو چې مخکې په ډېر کم پروګرامونه شوي دا د پښتنو باچا و د پښتنو باچا باندې چې اوس موږ پروګرام نه کولی دا به بیا زموږ بدقسمتي وه یورویس ټي وي لندن د لندن کې چې دا کم پښتانه ناست دي دا ستاسو د ژبې د بقا او ښایست دپاره کار کوي نو که یورویس ټي وي لندن تاسو نه وي سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کوئ چې د دغه پښتنو لږه حوصله افزایي وشي خپل کوربه خپل باچاجي صابر شاه صابر له اجازت ورکوي د لوی الله په امان